أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسير من قصب، الحسير چټایي من قصب د نلانو څخه اذا هغه وخت اصابه کچیر ورسېده و دغه چټایي ته نجاست مرداري فجفت وچس و یدلکو ودی مشول سي ثم ورست یغسلو پرید منزل سي ثلاثا درې واره وان كانت کچیر و رتبتا لندول یغسلو پرید منزل سي ثلاثا درې واره ولا يحتاج ضرورت نلر الى شيء اخر وبل شته یعنی د دې سماسه و بیا بل شته ضرورت نسته بس دا پاکیږي وان كان کچیر الحسير چټایي من بردی د مزور سره جوړول و ما د هغه څه اشبه چې مشابه وي دغه مزور سره د یوسپنسانو د یو بل د شي سره جوړول ذالک دغه یغسل فرید منزل سي ثلاثا درې واره ويجفف وجه دي سي في كل مرة په هر وار کې فإنه دا چې د یطهر پاکیږي عند ابي یوسف رحمت الله پنځ د امام یوسف صاحب هغه وای هر وار دی جلا جلا وچسي بیا د پریمنزل سي بیا د وچسي بیا د پریمنزل یعنی درې وار دي دار کم سي دی بیا وای پاکیږي خلافا لمحمد رحمت الله امام محمد رحمت الله علیه په دې کې اختلاف کړی دي وفي النوازل په نوازل کې وای اذا هغه اصابتي کچیر ورسېدي الخزفه وكودرته او ان یا ولوشته او الاجور یا وخشته نجاست مرداري ان کان کچیر و قدیما پخوانی کچیر دا شان زاړه پخوانی شان ولا پاکیږي بالغسل په پریمنزل سره ثلاثا درې واره جفف وچسوي وی ولا يجفف کني وچسوي کوچ وی کني وچ بس دا چیز دی بس پاکیږي خالی درې واره پریمنزل وان کان کچیر و جديدا نوي يغسل پرید منزل سي ثلاث مرات درې واره ويجفف وچ دي په كل مره په هر وار دي هم چې پریولل سو بیا دی وچ سي نو د هر پلا د پاره دا غ شان چې نوي وي وذکر في المحيط په محیط کې ذکر سوی دی یغسل فرید منزل سي مقدار او اندازه ما هغه یقع اکبر الرای چې د زیات فکر زیات ګمان غالب ګمان پر کوم خوا باندې دی چې انه قد په تحقیق سره طهره پاکیږي واشترط شرطی مع ذلك سره د دې اندا لا یوجد منه چې نشي پیدا د دې څه تومن خون نجاستي د مرداري ولونه رنگ د مرداري ولا ريح او نبي د مرداري ګور نه خون نه رنگ نبي د مرداري دا چې ختم شي وان وجد کچیر پیدا سو احد هذه الاشياء یو د دې صدا خوند ورنګ وبې د دې یو کې پیدا سو لا يحكم حکم نکیږي بطهارته په پاکي سره د دغه شیانو وعليه پر دې باندې اکثر المشایخ اکثر علما پر دې باندې دي ولو موه کچیر ورکول سول الحديد واسبنه بالماء په بوسره نجس مرداري او به ورکه او اسبنه يموه او بدي ورکه بالماء الطاهر پاکي او به ثلاث مرات درې وار ګوره وسبنه په مردار او به باندې ولړل په مردار او به ورکول سو او اسبنه نو بیا دی او به ورکول سي پاکي او به درې واره ثلاث مرات درې واره فيطهر بیا پاکیږي دغه وسبنه وذكر في المحيط په محیط کې ذکر شوی دی عن شمس الائمه سرخسي د ائمه سرخسي څخه د بیان کړی دی وای الارض مزکه اذا وقت جفت چې وچه سي ولم يتبين نه معلوم اثر نجاست اثر د مرداري په پر د مزکه باندې تطهر پاکیږي سواء برابر خبر د وکه عليها کواکه سوی پر دې باندې شمس المر ولم تقا کني واکه سوی ګوره کواکه سوی وی کني واکه سوی کلمر پر اختلې وی کني د مزکه چې دا دی وای پاکیږي دا څوک وای د محیط دا روایت کړی د شمس الائمه سرخسي څخه وکذا دا غرکم الحسا دبري باجري دا اذا هغه تنجست چې مردار وجفت وجه وذاب ولارس اثرها اثر د مرداري تطهر پاکیږي ايضا دا غرکم د دې اثرم چولارس دا پاکیږي اذا هو كانت كثير متداخلا في الارض کلان دي پمزکه کې یعنی اثر ختم سلو اثر مکمل ټول سره بیا پچیش بیا دا پاکیږي دا بیا مرداري نه پاتیږي ولو كانت كثير ونجاست مرداري تحت قدمي يسړل المسكي په ځای باندې لاندې در پښه مرداري ده وتحت كل قدم درهره پښه لاندې اقل من قدر درهم کم اندازه مرداري ده چې دلته د پر کم ځای باندې دریږي دا خو شرط دی د لپاره چې دا ځای به پاک وي او د در پښه دونه لاندې مرداري ده دریوا پښه لاندې هم درهم کم مرداري ده دربل پښه لاندې هم درهم کم مرداري ده اقل کم من قدر درهم اندازه درهم ولكن دون خبر لو جمع كثير سر جمع يبلغ رسيج اكثر زياده من قدر درهم ذاتيج ګور د یو پښه او د بل پښه مرداري سر راځي کې چې د امزکه په لړل د دې پر ولار دي د سر راځي کې د درهم ذاتيج لا يجوز روانه دي صلاته المزد پر دغه ځای باندې نو پر دغه ځای باندې د منجایز نه دي به په دې سره ولو كانت كثير في موضع فذاك سجدتي د سجده اقل كم من قدر درهم يعني د سجده چې لګول په دازه کې د درهم کم مرداري و تحت قدميه لاندې در پښه اقل كم من قدر درهم الته هم لر در پښه لاندې هم لر کم اندازه در درهم کم و دون مرداري و
فکذلک دا غرقم دا هم سره جمع کیږي دا هم پر دې باندې لمونځ نه دی صحیح پر دا ځای باندې ځکه چې په ځای د سجدې کې مې څه مرداري ده او د پښو په اندازه کې مې څه مرداري ده چې دا دواړه سره یو ځای شي چې د درهم څخه زیاته سوله بس بیا دا لمونځ نه دی پر صحیح او کچېرې در درهم کمه سوله بیا لمونځ صحیح دی وذکر ذکر شوی دی په الفتاوا په فتاوا کې دا غرقم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.